نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته یونیسف وايي د حکومت له مداخله پرته د ښوونکو معاشونه ورکوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي هڅه کوي د افغان ښوونکو معاشونه په مستقیمه توګه ورکړي د دغه ادارې د ښوونې او روزنې د برخې مسؤل رویټرز سره په خبرو کې ویلي دوی پر داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې وکړه شي د حکومت له مداخلې پرته ښوونکو ته د دوی معاشونه ورکړي دغه ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې له بهیر سره مرسته کوي او پر نړیوالو مرستندویو هیوادونو هم غږ کړی چې افغان ماشومان نه هیلې نه کړي سرچینه وايي په افغانستان کې د تعلیم د دوام او ملاتړ یوازینۍ لار دا ده چې له ښوونکو سره مرسته وشي او ښوونځي فعال وساتل شي یونیسف داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې افغان ښوونکو له میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ایران وايي افغان لوري مو پر سوداګرو محدودیتونه وضع کړي ایران وايي افغان لوري د دوی پر سوداګرو او بارلونکو موټرونو محدودیتونه وضع کړي دي د ایراني چارواکو په خبره افغان لوري موټر چلوونکو ته ویلي چې یوازې په میاشت کې یو ځل افغانستان ته ننوتلی شي او تر دې ډیر راتګ به پر دوی جریمه راولي همداراز ویل شوي چې ایراني موټر تر میاشتې په کومه موده کې افغانستان ته نشي ننوتلی نو له همدې امله اړ دي چې خپل سوداګریز توکي پر پوله افغان موټر چلوونکو ته وسپاري ایرانی لوری وایي د افغان سوداګرو کاروانونه دم ګړی ان تر بندر عباس تللی شي خو که د نوي حکومت وضعیت همداسې روان وي نو دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کولی شي افغان لوري تر اوسه د خپل دغه کار په اړه وضاحت نه دی ورکړی لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې